خاچټو شیګانو قادیانانو سره نکاح قادیانانو سره نکاح نو جرم وکړه که ونه کړه وکړه که نه نو مجرمان شوی که نه شوی نو دا کړی صرف ماله پکار وي که ستاسو نه هم پکار دي مو خو هر ځای خوشحاله یو دلته هم خوشحاله یو بهر هم 5 قسم اواز کې خو ته نات وې ما روټۍ خوړه کله درته اواز یو شان وي کله بل کله اواز یو شان وي کله بل راګونه دي خو د ده دا خو د هغه ونه هم وراوړېدلي دي پوه شو ده خو د سارګامه پامان هم وراواړه پوه شو اتار دې چړاو دې راښکته کا اوږد کا لنډ کا خور اور یې کا راغونډ یې کا ته صرف عروض مونږ وي دا الله بعضې پکې کله کله وي چې وې څنګه وه هلکه شاه حسین او زیشان دي یو سیسټم شروع کړ خلکو داسې په بله واړول چې دا څنګه وایي ما یوازې دا دوی نه دي شروع کړي مخکې چا شروع کول نو هغوی ته به لږ لږ نیغ شوي خو دا لږ غریبانان دي ځکه راپورته شوي کنې هغه چې پاړه چینار او نور ملک په بله واړو څنګه نوم یې والم نه علم پوه شوې اخوا دی او که دې خوا دی او که پکار دی او که پرار دی او که جرار دی توجه واده عبادت ته ګانه بجانه پکې پکار ده کم خلک چې په عبادت ګانه بجانه کوي دا اسلام پورې خندا ده که نه ده خبرې سپینې کوو دا د پیغمبر په شان کې ګستاخي ده که نه ده نو بیا زه په حیران پدیم چې په فرانس کې ڈنمارک کی ہالینڈ کی دا پیغمبر پشان کی گستاخی ہوشی پھر تم مرد قلندر مرد مجاہد بنتے ہو سڑکوں چوکوں چوراہوں پر جلسوں جلوسوں میں نکلتے ہو بڑی زیادتی ہو گئی پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو گئی فرانس والا چې د پیغمبر پشان کی گستاخی کی هغه گستاخی ده او که موږ په ودونو کې ډمتوب کوو نو خیر دی خوله خوځوئ خیر دی مونږ ذات یو زمونږ خپله خوښه ده چې سم زړه غواړي به کوو مونږ که د پیغمبر خلاف کوو خیر دی مونږ که ګیرې پورې خاندو خیر دی مونږ که پټکي پورې خاندو خیر دی مونږ که عالم پورې خاندو خیر دی خو چې فرانس والاونو کې ټیک ده دا خبره ټیک ده مونږ که اسلام پورې خاندو خیر دی مثال سره خبره پوه کې راځي هندوستان کې هندو قبلې ته مخ کړي متیاز یې کولې سی کول خیر دی اجرا جماعت نه خو تبلیغ والو خبره وکړه تقاضې کوله سی کولو مسلمان را غیرتی مسلمان قبله ته مخ کړي تقاضا کوي کالر نه نو سوتي چې پاسا زما دا आवाज په ټیک ټاک کې راغلی او دا کم ټیم کې دا د پښمنۍ د پاره پیټ کړی دا او بیا وته دا لیکلی دي دا یو ته لیکلی وای چې پښمنۍ یو کس پاسي او بیا دی بل پاسي وای د اخر کې چې در پاسه پلار غوسه کې راشي بیا زما دا چغه وسره لګوي کالر نه ونسو وته پاسا مونږ عبادت کې قبله ته مخ کو خو هغه ما دې میک ته خوله ورنږدې کړې وه دا خو په دې ډز نه دي زما مزاج کې لږه پنیم ده او نصیحت هم دی انجکشن هم ده که نه ما هسې هغه انسپکټر ته په موټر وی باندې دا هسې ګپ کې ویل چې ما ته هغه ویل چې ماسک کدھر ہے ما ته چې داړي کدھر ہے که نه ما هغه سره دلګي کوله دا خبره دومره وایرل شه 15 ورځې وشوې چې د سند وزیر اعلی او د عمران خان وزیر اعظم دواړه یو بل سره ملاوېده نو یو بل ته چې ماسک کدھر ہے بل ورته چې داړي کدھر ہے ما ځه خبره مې دله دومره بره ورسول انشاءالله چې اوس چې هغوی ځان دپاره یو ډیلاګ جوړ کړه یو یلې تې جوړ کړه بهرحال کالر نه ورته چې پاسه مونږ په عبادت کې قبلې ته مخ کړو تا قبلې ته مخ کړې تقاضا کې داسې وډبه او داسې توبهګار یې کړ چند دن بعد همغه مسلمان ناست دی هم په هغه ځای کې قبلې ته مخ کړې تقاضا کوي هندو رامنډې کړي پرون خو دلته ما وال غوړل او ده عالمه او نن د په خپله مخ کړي نو هندو ته لاسونه داسې کړه هندو ته چې اخلا پرون چې ما قبلې ته مخ کړی و دې ډبولم توبهګار دی کوم نن دې په خپله قبلې ته مخ کړي تقاضا کوي مسلمان ورته چپ ستا پکې سویمه ده زمونږ خپله قبله ده که مخ کوو او که شا کوو خو خانې چړم ښه شي زمونږ خپل اسلام دی مونږ که اسلام پورې خاندو خیر دی مونږ که قرآن پورې خاندو خیر دی ته چې په ودونو کې ډمان اجلاګان راولې خیر دی ته چې په ودونو کې ډي جے سسټم کې خلک ګنډېږي سنډېږي دا خیر دی خو چې فرانس والا د پیغمبر په شان کې ګستاخي ونه کړي دا ایمان دی اسلام دی ته وایي مسلمانی دیتا ہوئی ایمانیات دیتا ہوئی غیرت دیتا ہوئی موت انتہا اکڑا
اسه خلک وایي چې مونږ دا کارونه نه کوو ستاسو به وس نه وس به دې نه بچې ځکه یې نه کوې وس به دې نه خفه کېږې مه چاته چې څومره وس میلاو دی چې څومره چاته وس میلاو دی د پیغمبر یم خلاف کړي د اسلام یم خلاف کړي سپینې مه وایې که ژوند کوي آدم نه واخلې اوسه پورې خاتم الانبیا تک او د قیامت د سبا پورې شیطان ژوندی دی که نه دی مونږ به ټول مړه شو شیطان به بیا نو چې ته ماته ژوند کې نو دا ژوند شیطان له څه فایده ورکوي څه فایده ورکوي کلمه ورته نصیب شي ایمان به راوړي مسلمان به شي د تبلیغیانو تبلیغ به پې اثر وکړي نو شیطان ژوند کوي که نه سپینې مه وایه که ژوند کوي مونږ به سپینې وایو مونږ د سره اړو ژوند کوو نه دا پوسټ به څوک کوي سباله په خپل پیج باندې خپل آی ډي باندې سپینې به وایو ژوند اړو کوو نه کم تاکید ملنګ صاحب راوړل ورځې ورک ما پکې دا اړو ویلي نو ته نورم سټیل میخ پی وو توجه اوس راځي یو قدم واخلم منځ عبادت طریقې موجود ده ذکر عبادت طریقې موجود ده حج عبادت طریقې موجود ده عمره عبادت طریقې موجود ده درود شریف ویل عبادت طریقې موجود ده جهاد فی سبیل الله عبادت طریقې موجود ده دعوت او تبلیغ عبادت طریقې موجود ده واده عبادت طریقې اوس به خبرې لګي صفا کوو مونږ جمعات ته راځو امام نه د روژې تپوس کوو د زکات تپوس کوو د حج تپوس کوو اور د قربانۍ تپوس هم لږ ورځې پس د امام نه کوو چې استاد جي په ما قرباني کېږي او که نه په تا قرباني کېږي خو چې چاړه د مفتي سردار په لاس کې داسې تاریخي قرباني در باندې کوم ته چې د قربانۍ تپوس کې د زکات تپوس کې د حج د عمرې تپوس کې توجه جمعات کې چې امامت کوي څوک ملګري شته تاسو چې امامي تاسو کې څوک امام شته څوک امام دی څومره وخت امامت څو 2 کاله په دې 2 کالو کې ستا مقتدیانو کې تاله یو کس داسې راغلی چې زنو یتلمس په تحیات کې تا ته کینې چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه دا تپوس چا کړی دی تاسو نه په دې دومره عمر کې چا کړي دا تپوس نور تپوسونه به کړي دا چا کړي یا د چا د لور واده او امام ته و چې امام صاحب د پیغمبر لوریانې سودي سلور زینب رقیہ ام کلثوم نور نظر لخت جگر گوشہ فاطمة الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ عنہن امام صاحب پیغمبر سلور لوریانې واده کړي زما لور د واده موقع ده اسلام کې د لور د رخصتۍ طریقه وښیه دا تپوس تاسو اوسه پورې چا تاسو علماو نه کړي قاري صاحب کړی دی چا کړي دا تپوس زه دا وایم چې ته د حج او د عمرې تپوس کې وایي دا تپوس مونږ چېرته کړی دی د واده تپوس هم کړی دی خولې خوځوی که یو څو درکې ګازه راکړم تپوس هم کړی دی وایه که نه کړی هم دی نو جرم وکړه که ونه کړه وکړه که نه نو مجرمان شوی که نه شوی نو دا اتکړی صرف ما له پکار وي که ستاسو له هم پکار وي مونږ هر ځای خوشحاله یو دننه هم خوشحاله یو بهر الوای را پسې جیل ته م راوړې وه حیران شو چې ته راونه پس ډونګا راله سر مې ته اوچت کړ لوګي ته راغی ما بم کې خلاصېږي لوګي کوي دا هغه بم په ډونګا کې راغلی په دې ډز نه راغستې ده بیا چې لږ سر کولاو که نه لوګي سره ترې خوشبو م راله ما جوړ سپری پې کړې ده چې مې ته اوچت کړ وسکي دي کوپره د بادام دي حلوا ده د خوشحالۍ نه په جړا شو ما ربه ډېر غیرتي ذات یې ملا پسې د جیل ته ما واړه توجه یو کس راته وی مولا نه منم زه خو یم د مولا د سره کړي مولا نه منم ما ته مولا په 2 قسمه دی مولا یو مولا اوده دی یو مولا ویښ دی ما کوم مولا نه منې اوده که ویښ اور د اوده مولا باره کې ما ته امیر صاحب پسې روزه کې ویلي دي چې عالم اودی د عالم ټوله شپه خوب او د عابد عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د ویښ مولا قائد فضل الرحمن صاحب بس مقابله وکړي نعرہ تکبیر اللہ اکبر جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب توجه دا مولیان نه دي دا ټول حکیم صاحب سره دوی په خوب کې هوري ګوري څه ګوري ولې ګوري نه څه دا شیخان مالته هورو سره پیار کوي عالمان دلته سمز برګان دي ولې مفتي صاحب پیار نه کوي ګورو سره
ته خوب کې هورې ګوري تاسو ته وایم تا نه په حج ځان روک شو په عمره ځان روک شو په جهاد ځان روک شو په تبلیغ ځان روک شو په ذکر ځان روک شو ستاسو د ټولو عبادتونو راجمع کا د دې مولا د خوب مقابله نشي کولی دا مولیان چې دوی خوب کې حلوا خوري څه خوري مخکې به م پیششه خبرې کولې اوس خو چینل والا چې نیغ په نیغه څه شي نیغ په نیغه نن مولیانو ته نیغ په نیغه وایي دا مولیان خوب کې څه خوري مه یارېږئ څه خوري پیششه خبرې پرېږدئ په مخامخ یې ورته وایي دا مولیان څه خوري څه خوري اور ډکي والو ټیک دی دا حلوا دی په څه کې خوري ظالمانو په خوب کې ځکه خوري چې په ویښه تاسو راوړئ نه ته په ویښه راوړه انشاءالله پهله پلیټ به زه او حکیم صاحب یو ځای خو چې په ویښه دې په موږ حلواګانې بندې کړو چا بندې کړم تاسو پېژنئ چې په ویښه دې په موږ حلواګانې بندې کړې په خوب کې به یې خورو د چا پلار دې په خوب کې په موږ بندې کړي بهرحال واده عبادت طریقې موجوده دوه رواجونه وایم بس بیا اجازت غواړم یو رواج دا دی چې خلک د واده لک په کټ کې کښېنئ پریکټیکل درته کوم ښه کټ کې کښېنئ او درې پیرې کټ کې ښکته بر کوئ په پالنګ به یې خېجو 400 کې شته که نشته شته که نشته ګوره دلته به څه علما به پکې پیران به پکې تبلیغیان به پکې مجاهدین به د هغوی په فیملی خاندان کې به نه ما ته عمومي ووایه شته که نشته عام شته که نشته اوس پالنګ باندې پیله څوک ختلی 14 اګست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار روان و حاجي صاحب په هنده و جینۍ نظر ولګېد د شریعت مسله خو دا ده قل للمؤمنین یغض من ابصارهم نگاه جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے په لار چې ځي ښکته به ګوري اوس خلک څنګه ځي په لار تاسو سره مې څه کار نشته خلک یادوم اوس خلک په لار څنګه ځي که خلکو ته په لاره څه په نظر رانل نو چتونو ته ګوري که چېرته الله ورحمېده په هنده وجه جنۍ نظر لګي د هغې خوښه شوه د تبلیغیانو خبره وایي ایمان یې کمزوري پوه نه شم لکه 4 میاشتې ولګوه چې کوي چې کنه بهرحال هندوانو پسې لاړو چې تاسو لور مې خوښه ده مال یې راکړئ هغې ورته موږ بوتانو ته سجده کوو تاسو رب ته سجده کوئ موږ هرجایي تاسو یکجایي یې موږ مشرکان تاسو موحدین یې موږ بت پرست یو تاسو خدا پرست یې عقیده کې چې اختلاف وي به سره نکاح بولو 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 عیسایانو سره نکاح سکانو سره نکاح یهودیانو سره نکاح خاچټو شیعګانو قادیانانو سره نکاح قادیانانو سره نکاح